دنیا کې چې سړی اوسېږي نو دا مشکلات او مصیبتونه انسان ته خامخا راځي، لیکن داسې نه ده چې د دې حل ني. د هر یو تکلیف او د مصیبت او د پریشانۍ حل شته، او د ټولو آسان علاج فوراً لاړ شه الله ته ودرېږه، لمونځ وکړه، تهجد وکړه، نفلونه وکړه. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقه وه. اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، چې یو کار به پریشانه که، یو مصیبت به راپېښ شو، نو زر به منډه کړي، فوراً به لاړه الله ته به مانځه ته ودرېده. دا خو زمونږ عقیده و ایمان دی چې دا مصیبت الله راولي او لرې کوونکی هم د الله ذات دی. بې د الله نه بل څوک مصیبت راوستی نشي او بغیر د الله نه بل څوک لرکولی نشي. نو چې الله در باندې مصیبت او تکلیف راوست او بوتلونکي لرکوونکی هم الله دی، نو قمقل سړی بیا ولې الله ته نه ودرېږي. کوفه کې یو سوداګر و، نیک سړی و، امانتګر. خلکو به خپل امانتونه هغه سره ایښودل. پخوا خو پیاده سفر وی، نو دی د خپل کلي نه د تجارت په غرض روان شو چې ته بل علاقې ته ته. هغه خپل څاروي اس ورسره دی او د خوردنوش د خوراک سامان وغیره هم ورسره دی، خو چې لږ غوندې د کلي نه یو کوټې بار وته، نو یو سړی یو مسافر ورته ولاړ دی. اوس کاکا لږ ودرېږه. څه وی؟ ته چېرته ځې کاکا؟ زه خو فلانکې علاقې ته ځم. دا مسافر ځان یې ورته داسې عجزه کمزورې کوي، ما به ځان سره بو نه دی، کرۍ به هم درکړم. اوس خلک په دې موټرو او سوزکو کې په کرۍ دي، په پاسونو او په خرو باندې او په اوښانو باندې خلکو کرایانې کولې، سورلی به یې بوتلې. زه خو خپل څاروی دی، دی وایي چې یاره زه خو هسې م روان یم او ځمه، راشه دا لا ښه خبره ده، کرۍ به هم ترې والم، د لارې ملګري به مې هم شي که نه، یوازې به څه سفر کوم، دا به مې بل ملګري شي. وی بس ټیک د په کرۍ ورسره خبره وکړو، دواړه روان شو. دا چې کوم سوداګر دی، دی په عامه لار روان دی، په کومه چې به مخکې دی ته جاري لاره وه، چې څه منځې سفر یې وکړه، دوه لارې دي. نو سوداګر په هغه خپله لار ته، دا مسافر ملګری ورته وایي چې هلکه په دې لار لاړ شه. او ورته دا خو ما ته نه معلوم وي، دا خو ډېره لنډه ده. وایي زه ما ته نه معلومه وي، ما ته معلومه ده که نه، هغه ملګری ورته وایي دا ډېره نږدې لار ده او ما ته معلومه ده او زر به پرې ورسو، او دا ته چې په کومه دی دا خو ډېره اوږده ده، او په دې لاره کې اوبه هم شته او ګیاګانې هم پکې شته او مزېداره لار هم ده. نو سوداګر خوشحاله شو چې دا خو خبره شو، یو نږدې لنډه لار ده او زه دا به هم پکې دې دلته ووینو. روان شو، تلل پیاده مزلې وې. هغه لاره په یو لوی خطرناک ځنګل ختمه شوه، خو چې څنګه لاره ختمه شوه په یو خطرناک ځنګل باندې، هغه د سوداګر هغه ملګري چې دا چا ټګي ورسره وکړه، د اس نه یې ټوپ کړې او دې شا کې یو لوی خنجر پټ کړی و، یو لوی چاړه وغیره وویسته او دې سوداګر ته یې دقسې ونیوله. ویې راکوش دا خو دې ما سره ظالمه دوکه وکړه. او دا سوداګر وایي چې یو خوا بل خوا مې وکتل، لومړی انسانان هم پراته وو، د چا کپرې پرتې وې او د چا ډوکي پراته وو. ویرېدم چې خدای دا څه په مصیبت واوړېدم. وایي ما وی دې سړي ته چې داسې کار دی چې ته دا څه کوې، دا خو د مال او دولت دپاره کې، دا اسم ستا دی، دا م واله، او چې ما سره څومره پیسې دی هغه هم در کوم، هر څه واله او ما پرېږده. وی دا سړی راته وایي په خندا شو چې لاول به تا وجنم، وروسته به ستا مال قبضه کوم، دا خو چې تا پرېږدمه نو خو سبا به یو ته م ووایې بل ته به م ووایې، بیا خو به زما ژوند په خطره کې شي. لومبې به تا وجنم او د هغې نه پس به دا مال زمی. دا سوداګر ورته وایي چې ښه نو یو کار بیا وکړه. اوس لچېدمه، داسې وکړه چې ما پرېږده چې یو 2 رکعته لمونځ وکړم. دا رونو د مسلمانۍ طریقه ده. ګوره اوس چې تکلیف درته ورسي نو الله ته په مانځه ودرېږه. مې چې ما پرېږده یو 2 رکعته لمونځ کوم. وایي داسې ویې خندل، وایي چې دا څومره کفرې دلته پرتې دي که نه، دې ټولو دغه 2 رکعته کړي دي، چا زیات هم کړي دي، خو دې مانځه باندې نه دي خلاص کړی. زه تم پکې 2 رکعته وکړم. وایي په مانځه باندې ودرېدم، الحمد مې شروع کړه، خو چې صورت له ورسېدم نو صورت رانه هېر شو. یری په سړي که نه، خدای څه ووایم. وی اتفاقا یو آیات مې خولې له راغی د قرآن شریف، داسې یو آیات چې د دې موقع سره پوره مناسب آیات و. امن یجیب المضطر اذا دعاه، امن یجیب المضطر اذا دعاه، چې یو سړی په پریشانۍ او په تکلیف کې مبتلا شي
دغه پریشانی او تکلیف والا بره د تکلیف نه څوک خلاصوي؟ بې د الله د ذات نه بل څوک شته چې اخلاص کی؟ نه. نو دا آیات را باندې فوراً مې الله د خولې نه راوسته موقع مناسب. امن یجیب المضطر اذا دعا، چې یو سړی پریشان شي او الله ته سوال وکړي نو پریشانی ولا ما سوا د الله نه به څوک ختمه کړي نشي ختمولی. وی دا آیات چې مې څنګه د خولې نه ووت ورپسې نور رانه هر څه هېر دي. وی دې کې مې د اسونو ټپار واورېده د خپو، څوک شاه سوار را روان دی او په تیزۍ را روان دی. وی دا ګڼکپ چې دا ما پسې چاړه رایستې ده، وی دې هغه ته ور مخامخ شو چې دا خو بل څوک په ما پسې څوک راغی که څه چل دی. وی هغه شاه سوار چې را نږدې شو که نه، هغه سره یو نیزه وه. وی دغه غل دغه ډاکو یې په هغه نیزه باندې ووه، یو غزار یې ورکړ، یو مضبوط شلق یې ته وویسته او ویې غورځو او یو اور پې بل شو په هغه ډاکو باندې، لمبې تې خېچ. وی زه د خوشحالۍ نه په سجده پرېوته، مونځ په رانه پاتې شو چې سر مې راوچت اوس هغه شاه سوار د اس نه ناکوز دی او نیزه ورسره ده. وی ما ته وی ښه په اطمینان مونځ وکړه، الله د غټ مصیبت خلاص کړ. وی ما چې ته څوک یې؟ اوس په هغه ګڼکپ اور بلیږي، لمبې دي پې مردار پروت دی. وی ما ته وی چې زه د دې آیات امن یجیب المضطر اذا دعا د دې غلام یم. تا چې کله په مانځه ودرېدې الله ته دې رجوع وکړه نو د اسمان د الله د اسمانونه وجړقې ده. وی مونږ وی چې څه ناشنا کار خو پېښ. وی چې بیا دې صورت شروع که سوره فاتحه او دا آیات ته وی چې امن یجیب المضطر. وی الله فرشتو ته اعلان وکړه چې پلانکي ځای کې زما یو بنده دی او ما ته فریاد وکړه څوک به ورورسي. وی ما وی چې الله ما له اجازت راکړه او زه وررسم امداد یې کوم. نو تعالی دا آیات د خولې نه خلاص کړی نو چې در امداد لره ورسېږم. زه فرشته یم او د دغې آیت غلام یم. واقعي رونو زمونږ عقیده بدی او زمونږ ایمان بدی چې مصیبت راوستونکي الله دی او لرې کوونکي هم الله دی، او د مصیبت نه بغیر د الله نه بل څه خلاصولی نشي. او الله ته د رجوع کېدو او الله ته د مخامخ کېدو د فریاد بهترینه طریقه منځ دی. منځ الله په ډېر خوشحالېږي. محمد ابن سیرین یو تابعي دی، لوی عالم دی، او وی که الله پاک د قیامت پر ورځ ما له اختیار راکړي چې منځ کې او که جنت ته ځئ، کم یو دی خوښ دی؟ وی زه به یم چې الله 2 رکعته منځ کوم، جنت ته نه ځم. شاګردان ورته وایي ساده دا منځ خو خلک د جنت لپاره کوي. دنیا کې چې خلک منځونه کوي او روجې نیسي او جهادونه کوي، هغه ټول د جنت لپاره کوي. نو تا ته به هلته رب العالمین د جنت مقدر کړي او ته وایې چې نه جنت به خوښ نه کړم، 2 رکعته به خوښ کړم. وی دا ځکه چې جنت زما د خوشحالۍ شی دی، زه پرې خوشحالېږم او په 2 رکعته مونځ الله خوشحالېږي. نو خپله خوشحالي به وروسته کړم او د الله خوشحالي به مخکې کړم. نو چې څوک الله خوشحالوي اچته هم نه خفه کېږي. نو مونځ د الله د خوشحالۍ شی دی. زمونږ صحابه کرامو ته چې کله هم تکلیف پېښ دی، دقسې یو تکلیف زید ابن حارثه رضی الله عنه ته پېښ شو. په یو موقع د طائف ته سفر روان و، د عرفات نه بعد مصیبت ورته پېښ شو. غله او ډاکوان ورته پېښ شو. چې پېښ شو نو هغه غل ډاکونه یې سوال وکړو، وی ما له یو موقع راکړه، یو 2 رکعته مونځ کوم. هغه هم ورپورې وخندل. وی زمړه وی داسې ډېر مې وجلي دي مونځونه رانه دي خلاص کړی. هغه ته هم دقه واقعه پېښه ده چې څنګه هغه 2 رکعته مونځ ته ودرېده او الله ته یې رجوع کړه، د اسمان نه فرشته راغله او د هغه ډاکونه یې خلاص کړ. بل یو لوی صحابي دی حضرت خبیب رضی الله عنه، کافرانو نیولي او د مکې مشرکانو او د مکې مکرمې نه بار یې وویسته تنعیم ته چې دا کوم ځای نه اوس خلک د عمرې نیتونه کوي، هلته یې وویسته او یو لوی لرګي یې ورته ښخ کړی په سولیکه وي، میخونه یې وله په وجود ټکوال. او ورته څه وایي؟ وایي ما له د یو 2 رکعتو مونځو موقع راکړه، 2 رکعته مونځ یې وکړه. خو هغه په دې خیال ونه کړه چې د کافرو نه خلاص شم. هغه وی راشه د دنیا اخري وخت چې الله ته په رجوع تېره کړم، په مانځې تېره کړم. وی 2 رکعته مونځ مې وکړه او بیا مې کافرو ته بیا مخ ورواړو. دا یو کافر په هغه موقع ولاړ، وروسته مسلمان شو په خپله وی. وی چې مونځ یې وکړه مونږ ته یې مخ راواړو. وی یاره ډېر زیات خوند یې مونځ راکړه. تاسو به وایئ چې د مرګ نه یېرېږي، ګنې اوس به مې دا مونځ لږ اوږد کړی دی. دا لنډ مې ځکه وکړه چې تاسو په ما دا ګمان ونه کړئ چې دی ګنې د مرګه یېرېږي. نو زما وروڼو مونځ الله ته رجوع ده په هره موقع باندې. څه قسمه پریشانی یا تکلیف چې انسان ته ورسي او دې اسانه او نږدې حل غواړي چې د دې پریشانۍ او د تکلیف نه په اسانه ما الله خلاص کړي، د مانځه نه بهترین عمل بل نشته دی. او بیا د شپې مونځ
هغه وخت کې مونځ نبی علیہ السلام فرمایي چې الله پاک انسان ته ډیر زیات خوشحالیږي په هغه وخت کې چې خلک اودي او دې پاسې الله ته ودرېږي او په فرشتو فخر کوي چې تاسو خو وایئ چې د انسان نه پیدا کوه دې به وینې تویې او فسادونه به کوي دا د ګوره نور مخلوق اوده دي او د ګرمه بستره پرېښوده او ما ته ودرېده او زما عبادت کوي. امام احمد ابن حنبل به د شپې 300 رکعاته نفل کول 300 رکعاته نفل د شپې به یې کول. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به 2 رکعاته مونځ کو د شپې ماسخوتن مونځ به یې وکړو تر د سهاره پورې 2 رکعاته مونځ به یې کو. په یو رکعت کې به یو ځل قرآن شریف ختمو او په بل رکعت کې به بیا قرآن شریف ختمو 2 ځله به قرآن ختمو. 40 کاله د ماسخوتن په 10 د سهار مونځ کړی 40 کاله او علم یې څونه زیاتو د قرآن او د سنت نه د احادیثو نه 12.5 لکه مسایل یې رسېدلي دونه رب العالمین ورته علم او پوهه ورکړی نو مونځ بهترین عمل دی ورونو د الله د خوشحالۍ عمل دی او نبی علیہ السلام ورته معراج المؤمن ویلی دی چې دا د مسلمان معراج دی لکه حضور پاک مبارک چې الله تعالی او الله سره ملاقات وکړ دغه رنګ یو سړی کوي چې دا الله سره معراج کوم او الله سره ملاقات کول غواړم ډېرې په مانځه ودرېږي مونځ دې کوي. د حضور پاک مبارک په زمانه کې یو صحابي و کور ته راغی نو بیبي ورته فریاد وکړ کور کې تپوس کوي د خوراک څه شته ډوډۍ راوړه بیبي ورته وایي تا څه راوړي دي ټول جومات کې ناست دی مونځونه کې ورشه د کور ګاونډ دی سړو ته وګوره څوک ځان له پټو کې خدمت کوي څوک تجارت کوي او ته منډه کې جومات ته وراشې ډوډۍ راوړه ډوډۍ د کوم ځای نه راوړه تاسو اوړه راوړي دي ما دله پخ کړي دي دی لاړ جومات 2 رکعاته مونځ یې او د مانځه نه پس بیا کور ته راغی ښځې ته ښځې څه شته او ورته تا څه راوړي دي تش تور لاړې او تش راغلی او څه شته مونږ هم نار یو بچي دې هم نار دي بیا لاړ جومات 2 رکعاته مونځ یې بیا چې بیا راغی وایي ښځې خوراک څه شته ښځې پورې وخندلې ته نن لیونی شوې خو نه سړي یې څه راوړه چې درله پاخه کم نو بیا وغواړه زه د کمې څه راوړم نه خشاک شته او نه اوړه شته او نه د پخلي څه تنظام شته دی بیا لاړ جومات الله ته ودرېدې پروردګاره بل چل مې نه دی زده بغیر د یو کار دقه مونځ مې زده دی که ډوډۍ راکې هم او که نه راکې هم ستا خوښه ده چې په 3م ځل کور ته راغی وی ښځې څه شته وی سړي راشي یو ناشنا لوبه شروع شوې ده وی میچن تاویږي اوړه راغورځوي نه څوک شته چې پکې دانې ور واچوي او نه تاولو والا شته اوس میچن ته خو به غنم ورچوي نو اوړه به راغورځوي او تاولو والا به لاس تاولي نو هغه پل به تاویږي که په خپله قدرتي ته ور تاویږي لکه د بجلی مشین چې دې زمانه کې څنګه ورتاویږي میچن تاویږي اوړه راغورځوي او لګیا یم چې څومره زمونږ د کور لوښي دي هغه مې ټول د اوړو نه ډک کړل هغه پخوا چې ته یو قصه مشهوره ده دروغ به یې خو خیر دی عبرت ته چې هغه سړي به وایي هګۍ به د چرګې به سرو زرو هګۍ اچوله چرګه سرو زرو نه اچوي خو یې عبرت خبره ده ویده وی چې راشه په مری ولا چاله کېده چې غونډې دي په یو ځل راوباسم زه به روزانه یو هګۍ اچوي او چاله ولا په مری کېده غونډې به دې راوباسم یا لاړه کړه چرګ هم لاړه هګۍ هم لاړه نو زه هم دا سوچ کړی چې ته راشه دا د میچنې دا پل اوچت کا چې پته ولګي چې د اوړه دا کوم ځای نه راځي که چې ته غونډ چې ته غاري چې بس غونډې ته په یو ځل راوباسم خو چې د میچنې د پل ګوتې یوړې میچن ودرېده چې خو یو قتل تنور ودرېده راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او حضور پاک مبارک ته ټول خپل قصه وکړه نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي فلان کی وی زما د قسم په هغه ذات چې دې دنیا ته پیغمبر را لېږلی که تا د میچنې دغې پل له ګوتې نه وې وروړې نو تر قیامته پورې به تاوېده او د اوړه به یې راغورځول او دغې تنور به تر قیامته پورې دا ډوډۍ راغورځول نو زمونږ د علما وایي چې دا ولې وی ګوره دې چې به الله ته ودرېده نو اعتماد او یقین یې په الله و چې ماله به الله رزق راکړي ته چې مانځه ته ودرېږې نو مقصد دې سي په الله یقین شي که خدای مقدمه مې پېښه ده یا بیماري راته پېښه ده یا تکلیف پېښ دی نو الله ته ځکه ودرېږي چې ستا اعتماد او یقین په الله راشي چې الله به مې بچ کوي نو د دې سړي یقین هم په الله راغی په الله اعتماد راغی چې الله به رزق راکوي نو ګورې رونو الله پاک په اسباب هم رزق ورکوي خو الله په دې هم قادر دی چې بغیر د سبب هم رزق ورکوي په دې قادر نه دی دی که نه تېره جمعه د نبي علیه السلام معجزې مې درته بیان نه کړې هېڅ سبب بنو او پروردګار به رزق ورکو
یو جام اوبو باندې کې به دونه ډېرې شوې چې ټول صحابه کرام به ور باندې ماړه شو. نو دې سبب هم الله رزق ورکولی شي، په دې قادر دی. نو د دې سړي چې کله اعتماد په الله شو او الله سره دا خبره کلکه کړه چې پروردګار ته به دا روزي او رزق راکړې چې تا نه راکړې که نه، نو نه تجارت لازم او نه بل خوازم. دا الله کولی شي، خو ګورې دې په دنیا کې ځان له عادت نه دی جوړ کړی. نو چې دې څنګه راغی او د میچنې پل یې ګوتې یوړې، نو هغه اعتماد یې بدل شو. دې خو یې سوچ راغی چې یاره دا غنم د کمې راځي، دا اوړه د کمې راځي. هغه چې په رب العالمین یې کم یقین و هغې نه توجه دې بل خوا شوه. دا نه چې ګنې په الله یقین ختم شو، نه اورېږه ګورم چې دا غنم د کمې یعنې هغه سبب ته یې نظر شو. نو چې سبب ته یې نظر شو نو بس الله تعالی خبر اسبابو ته پرېښول. ظاهري کې خو بیا غنم نو سبب نو میچن بنده شو. او دا حقیقت دی. ګورې په دې مونځ کې حکمت دا دی چې ستا یقین محکم او کلک عقیده په رب العالمین راشي. یو سړی دې ضمن کې د عبرت یو خبره درته وکړه. یو سړی هغه وایي چې خدای پاکه ډوډۍ دې نه راکړې که نه، او دې خولې ته دې راله نه رادن نه کړې، دې خولې ته نو شخوند بام پې ونه وه. دا پوره متوکل وایي سړی خو زه وایي د اوړه راکړم ځان له به پاخه کړم. ادې وایي نه اوړه پخلی خو څه کوې چې ګوتې به هم ورته نه ښکته کومه چې دې خولې له راله راوړئ. نو دونه امتحانونه به الله سره نه کوي. الله دا کار کولی شي، دا نه چې نه شي کولی. چې کوم سړی په کټ کې مریض پروت دی، ده دې خولې له ډوډۍ څوک رسوي؟ الله یې رسوي که نه. بل سړی ورته مجبوره کړي، هغه خدمت ته یې راولي او دې خولې له ورته نوړی اوچتوي، خو نه د امتحانونه په الله باندې کوي. ده وایي داسې کوم، الله وایي ورېږه زه هم در سره دا چل کوم. لاړ د خپل کور وطن نه که دلته غواړه دلته یې، خو ښځه به راله خولې له ډوډۍ راوړي، بچي به یې راوړي. چېرته یو دشته کې ځان له یو جونګړه جوړه کړه د دریاب په غاړه باندې و، هغې کې دیره شو. او بس ناست دی الله ته هم په دې سوچ دی چې خدایه تا ما له خوراک دې خولې له نه راوړې که نه، نو شخوند بام پې نه وه. که دې مخکې مې پروت یم مې نه راوچتو. یو ورځ پې تېره شوه، دویمه پې تېره شوه، نارې پې تېرېږي. د شپې چې دغه علاقه کې غلو غلا وکړه، چې غلا یې څنګه وکړه نو پې باران شو، هغې رالل دې جونګړې له، د هغې خیال نه چې دې کې لا سړی دی. زه خو جونګړه د چا ځان له جوړه کړې ده، سړی به کور ته تللی جونګړه به خالي پرته وي. نیغ رالل په دا جونګړه ور ننوتل، چې ننوتله اوس دې پکې پروت دی. هغه له هم یارېدله او بیا وایي چې دا سړی هم په دې جونګړه کې پروت دی، څوک عبادت به ځان لګوي را پیسو. هغې ځان له هغه چې کوم خوراک مراک غلو په هغه کلي کې غلا ملا کړې وه، خوراک مراک یې ځان له برابر کو. باران دی او زول طوفان دی، دلته به ځان هم ماړو کو، طوفان به ودرېږي زو به ده ته وایي ته مه خوره، ده له ورکوي. چې ده له خوراک ورکوي نو دی خوره که نه، نو دی ګوتې هم او خبرې هم نه کوي. او وایي چې د غلو کوم مه شروع که نه. هغه وایي داسې کار دی چې دا سړی یخنی والی دی، د ژمي دی سختې هوا والی دی، او دا ناجوړه دی. او ظالمانو خپل خوراک وروسته کوي او داسې کوي چې لاول دا سړی د داسې غم په کار دی. یعنې که دا مړ شو که نه او سبا مونږ چې ته ونیوي شو نو وایي چې دا سړی هم تاسو وجلی دی. وایي ده سره څوک وایي بس یخني شوې ده اور ورته بله وي، مونږ به هم ګرم شو دی به هم ګرم شي، اور یې ورته بل کړی. نرم حلوا وله پخو، دا جام یې داسې معلومېږي لکه کیلي شوي دي. حلوا یې وله پخ کړې ده، خوره که نه دی بیا ګوتې نه وروړي. چې د غلو کوم مشر دی هغه وایي هلکه یو چل کوو، دا څاروی چې کله ناجوړه شي که نه، ما هم دا غوا مخکې ساتلي دي چې څاروی کله ناجوړه شي نو دی دا ګیا نه خوري، نو خلک وله په خوله کې په زور ګیا وربنډي. داسې ده که نه، وایي چې شخوان یو ځل والي نو بیا به خوري. نو هغه د غلو چې کوم مشر دی هغه وایي داسې کار کوو چې دا خوله وله وازه وي، دا جامې کیلي شوي دي. نو یو نوړی حلوا کم په دې خوله کې ور ومنډله او لږ یې خوله وګرځېده بیا په خپله خوري. نو چاړی راواغېشته چې په دې غاښونو کې وله ورمنډو په زور وله جامې کولاوه. نو چې څنګه یې چاړه راواغېسته او دله په دې غاښونو منډي دله خندا ورغلې، په خندا شو. چې په خندا شو د غلو مشر مرګو دې کوټه کې راوالی دی خبیث بچي پسې ده، خو مونږ پر ټوقې کې خاندي را پورې. کله ورته اور بلوو، کله وله کلک خوراک پخوو، کله وله نرم پخوو. دا خو ټیک ټاک دی، مونږ پورې نخرې وکړې. هم چې پېښ شو چې اوس خو سړو کوټه کوټه ګوتې کړې، خدای دې را سره خیر کړي. وایي داسې کار دی چې دا ما قصدا دا خوراک نه خوړه. ولې؟ وایي ما الله سره دا وعده کړې وه او دا م یو قسم کړو چې پروردګاره دې خولې له راله خوراک نه راوړي که نه، نو شخوند هم پې نه وم. نو الله ما سره خپله وعده پوره کړه. وایي که ما خندلې نه وې که نه او خندا نه وې راغلې، نو تاسو دا لوحه زما دې خوله کې په زور را ټومبله. زما وروڼو داسې الله ګورې کولی شي، الله په دې قادر او طاقت لري. او که وایې دا به څنګه نو زه یې راته بل مثال هم ښیم. دا مرغۍ چې
د مور نه پیدا شي دا ګی نه روزي او جاله کې ناستي نو دا مرغۍ بې عقله حیوان دی عقل نه لري او دا ځي او په خوله کې په مخوکه کې خوراک راوړي او د خپل بچي په دا خوله کې ورمنډي که نه ورمنډي دا د الله ذات دی که نه سړی حیران شي چې خدای پاک په خپله هغه مرغۍ خوراک نه خوري هغه مور الله دونه مهربانه کړي چې په خپله خوراک نه خوري او ځي کله ورته ته ګوري نو هغه ډوډۍ وړه وړه کوي په دې مخوکه کې چې ښه پوټې پوټې یې کړي نو یو دانه راوړي او هغه بچی خوله ورته واده یو په دا خوله کې ورته ورمنډي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ای زما امتیانو که تاسو په الله بروسه وکړه او په الله هم توکل وکړه هغه توکل چې د الله د ذات سره ښایېږي که داسې توکل هم وکړو وی په دې خپلو بسترو کې به پراته یو الله به رزق درکوي وی دې مارغانو ته نه ګورې سهار چې د جالې نه وځي نو اوږي وځي او ماښام چې راځي نو مړې راځي وی لیکن ستاسو په الله توکل او اعتماد نشته نو روزي رسان رونو الله دی ګورې پریشانی راوستونکی الله دی لرې کوونکی الله دی مقدمه او تکلیف درته الله جوړی لرې کوي به دنه الله مصیبت براولي الله لرې کوي به الله بیماری براولي الله لرې کوي به الله خو که په دې ټولو څیزونو کې موږ په خپل رب یقین وساته او په الله ذوالجلال هم اعتماد وساته نو خبره مې د هغه صحابي کوله چې رب العالمین ته ودرېد او 2 رکعاته نفل یې شروع کړو حضور پاک مبارک ورته فرمایي وي ای فلان کی زما د په هغه ذات قسم یې چې دې دنیا ته پیغمبر لیږلی یم که دا پل د میچنې دې نه وي کوز کړی تر قیامته پورې به تاوېده خوړه به یې راغورځول او تنور به تر قیامته پورې ډوډۍ راغورځول اوس به ستا په زړه کې یو سودای چې لکه مونږ خو مونځونه کوو زوی ناجوړه شي مور لګیا مونځ کوي خو نه جوړېږي ما ته تکلیف یې ودرېږدم الله ته مونځ کوم زما نه تکلیف خو نه ختمېږي نو وروڼو زمونږ مونځ نه دی ګورې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر قرآن کې الله فرمایي چې مونځ سړی د نارواونو د قبیحو او د ګناهونو نه ساتي او یو موقع کې نبی علیه السلام ته یو صحابي شکایت وکړ صاحب وی فلان کې سړی چې دی د شپې غلا کوي د ورځې مونځونه کوي او د شپې غلا لذي وی انشاءالله چې دا مونځ به د غلا نه منې کي نو ته وایه چې مونځ خو داسو غل د غلا نه منې کوو نه ډاکوړه ډاکې نه منې که او مونږ خو مونځ کوو زمونږ مصیبتونه خو نور هم زیاتېږي کمیږي نه نو زما وروڼو زمونږ مونځ نه دی او مونځ څه ته وایي مونځ درته اوس ښیم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 2 صحابه په یو سفر کې وی تاسو به دواړه مخامخ په هغه دره کې ودرېږئ او زموږ څوکۍ به کوئ دواړه صحابه لاړل او د غرونو په هغه منځ کې په هغه دره کې ډېره شوه چې نبی علیه السلام وفرمیل چې زموږ څوکۍ به کوئ هغه یو صحابي دی بل ته ویل لکه هسې نه چې خوب راشي او په دې دره څوک د دشمن حمله ونه کړي ځکه حضور پاک مبارک چې موږ دلته مقرر کړو نو څه چل شته خوب را نه شي ابل ورته یو چل به وکړو که نه وی چې سړی مونځ کوي په مانځه ولاړ خوب نه ورځي نو ته وده شه نیمه شپه به زه مونځونه وکړم او چې زه ستړی شم نو تا به راپاسوم نو باقي نیمه شپه ته مونځ کوې نو بس مونځ به کوو او مخامخ به ګورو نو که څوک راځي نو ما به راویښې موږ به ملګري راویښو مخامخ په میدان کې صحابه او نبي علیه السلام پراتو نو دا یو کس اوده شو دا بل کس په مانځه ودرېده ګوره حضور پاک مبارک ته خو به وحی کېده د کشف خاوند او د معجزې خاوند ورته پته وه په دغه دره څوک دشمن را روانو چې راغې ویې کتل چې دا سړی خو په مانځه ولاړ دی نو دشمن بیا یریږي هم ډېر زر د هغه دا خیر چې دا به یو کس نی دا به ډېري ورېږه معلومات یې کوو نو هغه دشمن دا هغه دی نه غشې ورته برابر کوشش یې ورته واغېسته او دا صحابي اوس په مانځه ولاړ دی یې وویشته اوس په مانځه ولاړ په غشي ولګېد نو چې په غشي ولګېد نو غشي په کلاس وویسته ویې غورځو بیا په بازول بل غشي یې وویشت چې بل یې وویشتم زر هغه به مو غورځو په مانځه به ولاړ هغه په بل غشي وویشت هغه ویل چې دا څنګه چل دی غشي باندې دی لګي او که نه لګي او که لګي نو سړی دی او که هسې ثبوت دی هغه لګیا دی په غشي یې ولي او دی په دا مانځه کې د هغه شي نیسي بار یې غورځوي او خپل مانځه باندې ولاړ دی لا بل ملګری راویښ شو چې راویښ شو څنګه او ده ته یې وکتل یې لکه تا باندې خو د وینو شیبې روانې وي وینې در نه بیږي بس هغه خو اول هغه دشمن باندې حمله وکړه دشمن خو تښتې او دی هماغسې په خپل مانځه ولاړ سلام یې وګرځاو او د سلام نه پس ملګري ورته وایي ته په ځان نه پوهېږې یاره وایي قسم دی یو صورت مې د قرآن شریف شروع کړی وایي دومره خوند یې را کړی او دومره په خوند هغه صورت د قرآن شریف مې و چې نه په دا غشي پوه شوی یم او نه په دا درد پوه شوی یم او نه په دا وینو پوه شوی یم مونځ دې ته وایي عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه په خپل کور کې په مانځه ولاړ بچی ورسره خوا کې پروت دی په بستره چې تدبره ناخو د کجورو چتونه او کچا
دیوالونو چې ته به مار برد ختلی دی هغه د دې زوی پرې خېټه را پرېوت د زوی په خېټه چې سنګمار را پرېوت زوی چغې کړ چې مور یې وکتله مور یې چغې کړه اوس دې په مانځه ولاړ دی عبدالله بن زبیر رضی الله عنه او مور یې په هیبت بار ووت او چغې کړه خلک راشئ مار دی د جومات نه یو لارو کوڅو نه خلک راوچلېدل هغه مار د هغه زوی د هغه خېټې نه الله وښویو هغې کوټه کې چوکې راواغېستې هغه مار یې مړ کړ اوس په خپل مانځه ولاړ دی چې مونځ یې کله خلاص کړ ښځې ته وایي ښځې وایي څه شور شان نو داسې څه شور غوندې مې واورېده وایي سړیه اوس به زوی مارم چیچلې وجلې به او د دنیا خلک راغلل او ټس او ټوس او د لرګو ډدار شروع شو او ته وایې څه شور شان نو وایي زه نه یم پېښ شوی چې معمولي غوندې شور مې دغه وږه شو دې ته مونځ وایي نن دلته مونځ کوو او پکې دنیا خپل حساب کتاب مو مونځ زمونږ دې ته ودرېږي د دنیا پوره حساب وکړو دکاندار چې مانځه ته ودرېږي پکې د دکان حساب کوي زمیندار چې مانځه ته ودرېږي پکې د پټي حساب کوي ملا چې مانځه ته ودرېږي خپل سبق پکې زه ورته چې کوم سبق په سهار وی موسم یې وویل دا زمونږ مونځ دی یو سړي نه شیشې یې ښودې ورته روک شو پیسې چې ته یې ښودې په خپل کور کې روکې شوې چې ته روکې شوې سوچ کوي چې خدایه پیسې مې کم دی ایښې دي پیسې مې کم دی کېښودې یېرې مې یا خپل استاد دی صاحب پیسې مې چې ته کور کې ایښې دي اوس نه یم پوهې چې چا یوړې که ما نه ځای یېر دی هغه داسې کار وکړه الله به خیر کړي ته مونځ باندې لمونځ وکړه په مانځه ودرېده چې په مانځه ودرېد مانځه کې ورته دی رایاد شو چې لکه پیسې خو مې پلان کې ځای کې ایښي چې سلام یې وکړ د ورغلی وال هغه دی وکړه پیسې پکې پرتې وي خپل استاد له لاړه ورته وایي دا څه مسله وه نو یې ګوره وایي دا شیطان ستا په دماغو یو دغه راوسته یو وسوسه راوسته ځای د نه هېر کړ نو په مانځه چې ته ودرېدې نو شیطان خو هلته کې په مانځه کې خو شیطان وسوسې بیا انسان تا چی که نه نو شیطان پوه شو چې دا خو لږ مصیبت دا خو دې په مونځونو اوس 2 رکاته پس بیا 2 رکاته دي 2 پسې بیا راشه زر ورته پیسې یادې کړه چې مونځ پرېږده د خپلو پیسو پسې ځي زمونږ دغه مونځ دی مونځ ته چې ودرېږو څومره چې زمونږ د ورځې حساب کتاب یې ټول په مانځه کې وکړو دا زمونږ مونځ دی دا مونځ وایي مونځ خو مونږ د نارواو نه منې نه کړو نو تا مونځ وکړو ګپ شپ ته ولګو مونځ خو مونږ د غلطو نه خلاص نه کړو مونځ خو مونږ د مصیبت نه خلاص نه کړو مونږ خو مونځ کوو تکلیفونه خو نور هم زیاتېږي تا مونځ کړی دی رښتیا وایه مونځ دې ته وایي حضرت ابو هریره رضی الله عنه عمر د نبي علیه السلام سره لږ تېر کړی و 3.5 کاله تقریبا او احادیث یې د نبي علیه السلام نه 15,315 یا تقریبا نقل کړي دي نو باید صحابه به داسې لږ غوندې طنز غوندې کوو وایي ستا وخت لږ دی د نبي علیه السلام سره او دونه احادیث تا د نبي علیه السلام نه نقل کړي دي نو دې هغه صحابي ته وایي یو تپوس ته نه وکړه وایي او وی بیګا نبی علیہ السلام د ماسخوتن په مانځه کې کم کم سورتونه لوستي دي هغه حیران شو وی مونځ د نبی علیہ السلام پسې نه کړی وی کړی مې دی کنه خو وی کم کم یې پکې لوستي دي هغه حیران ایرونه وی تاسو دغه مونځ دی دغه حال دی چې دا راته یاد نه لري امام صاحب په مانځه کې کم کم سورت لوست دا راته یاد نه لري وی دا ولې وی تاسو به لګیا وي تجارتونه بم کول او چا به خپل زمیندارۍ کولې او ابو هریره ځان ته ګوته ونیولې وی ابو هریره به په نار او په لوږه د پیغمبر علیه السلام سره د یو حدیث پې زده کول نو مونږ هم امام پسې مونځ وکړو او دا پته راته نه لګي یو ځل په مانځه کې خطا شوم یو ملګري وایي 3 دې وکړل بل وایي 4 دې وکړل وایي 5 دې وکړل مې زه خو د خطا شوم انسان دې خطا کېږي نه هغه چې کوم مقتدیان را پسې ولاړ هغې کې هم د یو کس سوچ برابر نو هم د دې خلکو مونځونه کړل امام هم مونځ وکړه پته نه لګي څلورې کړي دي او که درې کړي د امام هم پته نه لګي هم په سوچ کې دی او د مقتدیانو کې هم څوک داسې نشته چې هغه ته پوره رکعتونه یادې وته وو چې دومره دې وکړل یو سړی وي په مانځه ولاړو او یو عاشق چې ته په دې عشق کې مبتلا و هغه خپلې معشوقې په سوچ کې د ده مخکې تېر شو چې د دې نیک سړي د دې شیخ مخکې تېر شو نو دی خپه شو چې هلکه تا زما مخکې داسې دی داسې زه په مانځه ولاړ یم ما ته رایې سوچ نشته چې مونځ اخلاص که ورغلی ول دې مری نه کلک راونیو دا خدای بې خو باسه ما ته نه ګورې په مانځه ولاړ یم کله داسې تاویږي کله داسې تاویږي کله داسې تاویږي وایي ما پرېږده سړیه وایي څه غلطي مې وکړه وایي په مانځه نه وم ولاړه وایي غلی کېږه وایي زه د یو مجازي معشوقۍ په سوچ کې یم مجازي معشوقۍ او ما ته دا پته نه لګي چې ته په مانځه ولاړې هغه خپله معشوقه په سوچ کې ده تا نه نیم خبر چې ته په مانځه ولاړې او ته د حقیقي معشوقې په طلب کې او تا ته زه ښکارم چې زه ستا مخکې تېرېږم را تېرېږم لا سړیه ګیره دې بړو پورې اوږده کړې ته مونځ کولې په مانځه پوهېږې ته حقیقي معشوقې ته په مانځه ولاړې دا زموږ مونځ نو سړی چې مانځه باندې ولاړ وي او الله ته توجه وي په صحیح طریقه مونځ وکړي نو د الله کتاب دروغ نه وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر
تاویلات پکې نه کوو چې صحیح منځو کې دا مونځ به تا د نارواو نه هم بچ کوي او دا به تا د حالتو غلطو نه هم بچ کوي د غلا نه به دې منې کوي او صحیح مونځ کوم صحابو کې چې اندام به اوس اپریشن کوي خلک لاس خاشي یا خپس خاشي اپریشن ولو کې هغه اندام ته پرېږي هغه د نشې ستن ورته و په هغه زمانه کې خو د نشې ستنې نه اپریشن تیټرې وي نو چې صحابو باندې به کله داسې تکلیف راغی چې لاس یا خپه به یې پرې کوله وی صبر وکړئ چې په مانځو درېږي نو بیا به دې لاس او خپه پرې کوو د حضرت علی رضی الله عنه په وجود کې غشې نښتې و غشې ناغشې تاسو په دې عجایبګر کې به کتلي هغې کې وزرې شان دي چې په غوښه کې ورشي او بیا راوباسي که نه نو هغه به لا غوښه ځان سره راوباسي نو چا وی چې دا غشې به دې څنګه راوباسو وی صبر وکړئ چې په مانځو درېږي راوباسو دې چې په مانځه باندې ودرېد هغه شی ته راوویستو چې مونځ یې خلاص که سلام یې وګرځو هلکه وي دا دلته شور ده سو دومره پوه نه شو چې زما د وجود نه غشي وځي پته ورته نه لګي چې دا غشی دی او دا پته ورته نه لګي چې زما نه ګوته پرې کېږي او زما نه لاس پرې کېږي په مانځه به ودرېدل داسې به الله ته نه شو حضرت ابو طلحه رضی الله عنه په باغ کې مانځه ته ولاړو باغ یو باغ قیمتي اعلی ناګانې یو مرغۍ راغله باغ دونه ګورو چې هغه مرغۍ به کله په یو طرف الوته او کله په بل طرف به الوته او کله په بل طرف الوته دونه ګورو هغه باغ چې هغه مرغۍ لار نه منتظره دې باغ نه وځه دی ورته په تماشه شو خوشحاله و چې داسې ښایسته باغ مې دومره ګورو دی خو چې سلام یې وګرځه اوهو دې باغ خو زه د مانځه نه وویستم خشوع خضوع یې راله خرابه کړه فورا یې د الله په نوم هغه باغ وقف کړ چې کوم باغ زما د الله په منځ کې رکاوټ پیدا کېږي او زما نه منځ خرابوي دا باغ د الله په نوم وقف نو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه د حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه حدیث دی چې کله به نبی علیہ السلام مبارک ته څه قسمه پریشانی پیښه شوه مانځه ته به ودرېدو حضرت عباس ته نه وایي کاکا راشه یو شی راته ښیم داسې څیز چې راته لس قسمه ګناهونه معاف کړي الله د صلای تسبیح یې ورته بل صحابي راغی وایي صاحب ګناه مې کړه صلای توبه یې ورته خو چې څوک نبی علیہ السلام ته راغلي او د پریشانۍ شکایت یې کړی دی بل یو صحابي راغی وایي صاحب ګناه مې وکړه وایي غرق شم تباه شم هلاک شم وایي ولې وایي بس یو خطرناکه ګناه رانه وشو غږ یې ورته ونه کړ مونځ یې وکړ سړی بیا راغی وایي صاحب ګناه سره بس وکړم وایي مونځ دې مونږ سره وکړه که نه وایي بس چې مونځ دې وکړ هر څه معاف شو که نه مونځ بهترین عبادت دی الله ته ولاړه ده او د مسلمان د خپل پروردګار سره معراج دی معراج حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې یو ځل نبی علیہ السلام مبارک راغی ماسخوتن چې بستر باندې سملاست نو فورا پاڅېده اودس یې وکړ او د اودس نه پس په مانځه ودرېده مونځ یې شروع کړ ولاړ دی اوږد قیام کوي او پکې جاړي بیا رکوع له لاړ په رکوع کې هم ژړل د رکوع نه چې سر مبارک راپورته کړ بیا یې ژړل چې سجدې له لاړ بیا یې ژړل بیا په دویمه سجده کې ژړل ټوله شپې دا مونځونه وکړل ولاړ به او جړا به یې کوله تر دې حده پورې چې حضرت بلال ورته راغی وایي صاحب د مانځه وخت یې د سهار مانځه له راځه وایي ما پې رحم راغی او په نبي علیه السلام خفه شوم چې خدای څه چل شوی دی ټوله شپه په مانځه ولاړه او بیا په مانځه کې جاړه وایي ما ورته وایي چې د الله رسوله تا ته خو الله مخکې وروسته هر څه بخلي دي نو دا دومره تکلیف دی په ځان ولې تېر کړه چې ټوله شپه الله ته ودرېدی او عبادت دې وکړه او دې جړل وی فرمایل چې خنو الله راته مخکې وروسته هر څه معاف کړل افلا اکون عبدا شکورا نو بیا خو پکار دی چې د دې نه زیات عبادت وکړم او د الله د دغه نعمت شکریا ادا کړم دا زموږ د حضور پاک مبارک حالت دی عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي یو ځل راویښه شوم د شپې نبي علیه السلام نشته تیاره ولاس مې وتپه کوټه کې نو ویرېدم چې هسې نه چې ته څه تکلیف ورته څوک ونه رسوي جومات ته راووتم تیاره وه په جومات کې مې چې لاس تپه نو د نبي علیه السلام مبارک په خپو مې لاسو لګېده او خپې یې ولاړې وې او نبي علیه السلام په سجده پروت او یو بله موقع کې چې مې سترګې وغوړولې نبي علیه السلام مبارک نو وی چې نو نبی علیہ السلام نو بار روتم بار جماعت کې نشته فاطمه رضی الله عنها کله لاړم چې ممکن د کاغې کوي بیبیانو په کورونو کې مټولو کې وکت نو علي صاحب را پاسې دغه سره هم سودا شو چې حضور پاک د شپې څه شو وی رانه مخکې مونږ ورپسې وو د بقي مقبرې ته لاړو وی هلته نبي علیه السلام په سجده پروت دی الله ته جاړي او په سجده د پاسه په ځمکې تندې مبارک لګولی دی دا د حضور پاک مبارک حالت و چې کله به نبی علیه السلام مبارک ته څه قسمه تکلیف یا څه یره یا څه پریشانی یا څه بل څه لانجه پیښه شوه ضرورت یو شپې ته نه دي کتلی خو بس نبی علیه السلام بس جومات ته یا په خپل کور کې یا یو ځای ته یا بل ځای ته وتی دی او الله ته سجده کړې ده مونځ یې کړی دی فریاد یې ورته کړی دی دا طریقه وه
صلات توبه ګوره وی چې کله څه مصیبت درته جوړ شي او په ګناو یریږي توبه وباسه صلات توبه ورته وایي ګناهونه دې ډېري او په هغه خپله ګناه یریږي صلات تسبیح کوه د هغې مونځ یې درته ښولی دی چې د سفر نه به کله نبي علیه السلام واپس راغی لومبې به جومات ته ننوت مونځ به یې وکړو د هغې نه پس به کور ته ته نو د مارونو دا حضور پاک مبارک مونږ ته یو طریقه ښولی ده چې کله هم څه قسمه پریشاني انسان ته پیښه شي دی دې فورا الله ته رجوع کوي الله ته دې ودرېږي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مکه مکرمه کې کافرو تنګ کړو ډېر زیاتې تکلیف کې کو نو هجرت یې کو نو یو کافر دی په مکه کې هغه ول راغی ابوبکر څه کوي وی ځم حبشې ته وی حبشه کې څه کوي وی بس د مکې نه تختم هجرت کو ولې وی د خپل قوم مې نه پرېږدم راځه سړیه وایي ولې به نه پرېږدم زه د لامن در کوم ری ورته کور ته دننه کو په مکه کې اعلان وکړو او د مکې سرداران یې ټول راغونډ کړل وی ګوره ابوبکر خو ډېر ښه سړی دی شریف انسان دی زمونږ د قوم سړی دی تاسو ولې دې تنګوئ پرېږدئ دې پوه شو خپل دین یې پوه شو خپل عبادت یې پوه شو هغه سرداران د مکې وایي ورته د ابن سعنه ته چا چې امان ورکو وی داسې کار دی چې مونږ ته د غږ نه کوو خو د یو کار شروع کړی دی دې روز یو د خپل کور مخکې ځان له یو جوماتګۍ جوړ کړی دی هغه د کور مخکې ځان له یو رکوټ چبوتره جومات جوړ کړی او دې کې مونځ کوي او قرآن شریف په زوره تلاوت کوي نو زمونږ بچي راشي ورته ولاړي زمونږ ښځې راشي ورته ولاړي او چې ابوبکر صدیق په تلاوت کو نو ده به ژړل او رښتونی تلاوت هم دقه چې سړی ورسره وژاړي او نبي علیه السلام فرمایي چې تلاوت سره وژاړه که جلا نه درځي نو په زور ځان په ژړا کا ژړغونې که ځان وی دې ژاړي زمونږ بچي او ښځې ورته ولاړي نو مونږ یېرېږو چې هسې نه زمونږ ښځې او بچي د مسلمانان نه شي نو مونږ ابوبکر ته غږ نه کوو ځکه چې تا امن ورکړه مونږ هم امن ورکوو خو په دې شرط چې دی به د خپل مونځ کور کوي بار به نه کوي ابن سعد راغی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي چې صاحب بس داسې کار دی چې ما د امن واغېشت څوک به راته غږ هم نه کوي خو ته مهرباني وکړه د خپل مونځ په خپل کور کې دننه کوه ټیک شو څو ورځې حضرت ابوبکر خپل مونځ به کور کوه خوند یې ورنه کړه بار راووت بیا هغه خپل جومات کې لارې په غاړه یې ځان له چبوتره جوړه کړې وه په مانځه به ولاړو او په زور زور به تلاوت کو او ژړل به هغه کافر چې څومره هغې هغه خپل ملګري کافر ته ورغلل وی ګوره تا ابوبکر له امان ورکړ موږ ستا په وجه دې پرېښود هغه د هغه خپل شرط خلاف ورزي کړې ده او بیا بار راوتری مونځ کوي او زمونږ بچي چې په لاره ځي ورته ولاړي زمونږ ښځې ورته په لاره ولاړي مونږ یېرېږو هسې نه زمونږ بچي او ښځې په فتنه کې پرېونه اسلام ته به فتنه وي دا مسلمانان نشي یا خو ابوبکر ته وایي چې دا مونځ خپل کور کوي او یا ته خپل امان واپس واله مونږ پیشه ابوبکر پیشه مونږ یې ښکاره مونځ ته نه پرېږدو پټ دی کوي هغه کافر راغی ابن سعنه ابوبکر ته وایي چې ابوبکر ګوره تا سره ما شرط ایښودی او تا د شرط خلاف ورزي وکړه بیا دې بار مونځ شروع کړو تلاوت په زوره زوره کې او کافر دې ته نه پرېږدي نو داسې مهرباني وکړه چې یا د ما شرط ومنه خپل کور مونځ کوه او یا ما ته خپل امان واپس کړه ته پرېږه او کار دې پرېږه ابوبکر ورته څه وایي وایي تا ته ما خپل امان واپس کړه ما له د الله او رسول امان کافي دی اره له کافي دی دا مونځ نه پرېږدم هم هلته د کور مخکې دروازې مخکې د جومات کې به ولاړو مونځ به یې کوو په زور به پکې تلاوت کوه د مارونو مونځ نه بهترین عبادت بل نشته او بیا د شپې مونځ چې تهجد ورته وایي حضور پاک مبارک په رمضان کې عایشه صدیقه فرمایي ټوله شپه به عبادت کوو مونږ به هم پاسولو چې عبادت کوئ او دا ړومبۍ شپه چې به اعتکاف ته کېناسته نو ماسخوتن نه تر سهاره پورې به یو شان ولاړو مونځ به یې کوو تهجد اخري شپه کې چې کله سبا نه مخکې داسې مخکې دې پاتې چې دې پکې خپل اودس هم وکړي او کم از کم اته رکعاته نبي علیه السلام تهجد کړي دي څلور یې هم کړي دي شپږ یې هم کړي دي اته یې هم کړي لس یې هم کړي دي خو اته رکعاته د حضور پاک مبارک لږ زیات معمول نو تهجد د شپې دقه وخت الله پاک انسان ته آواز کوي اے انسانه څوک سوالګر شته چې د وله سوال قبول کړم څوک رزق غوښتونکی شته چې زه ډوډۍ وله ورکړم څوک بخښنه غوښتونکی شته چې زه وبخم دا درې اواز الله کوي نورونو چې څه قسمه مشکلات او تکالیف او پریشانی در پیښی الله ته ودرېږئ مونځ کوئ خو مونځ د مونځ په طریقه کوئ نو دا د الله سره ستا معراج شو لکه څنګه چې حضور پاک مبارک تللی و الله سره معراج کړو نو پروردګار به د هغه پریشانۍ او مصیبتونه هم ختم کړي الله به درنه راضي هم جوړ شي الله دې مونږه د مونځ پابند جوړ کړي پریشانۍ وي تکالیف وي غمونه یا الله زمونږ پریشانۍ زمونږ تکالیف زمونږ غمونه الله په خوشحالۍ باندې بدل او زمونږ د اخر وخت کې الله په خپل کریم نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. ګرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په 283 نمبر کیسټ کې تاسو دا بیان اورید
چې موږ د تمام مشکلاتو حل دی. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي.